ښه دغه عکس کول سلیکشن ضرور ده. زه به په سلیکټ سبجیکټ باندې مطلب هغه وکړم سلیکشن لږ په اسانۍ سره وسي. دا سلیکټ سو ممکن د ویښتانو کې لږ تغییر شته، هغه تاسو په شفټ او په الټ سره بیا ورڅخه زیات او کم کوئ. صحیح ده. داسې سو دلته به ماسک واچوئ. دلته خو دا ویډیو ریکارډ روان ده، ماسک پرې اپلای کوم. صحیح ده. اوس به بېرته راسم دی به کنټرول ټی کوم چې وړکی سي. دا په دې اندازه واچوم. پلیس امبیډډ کې به عکس سرته راخلاص کړم. د وینې نښان به تاسو سره موجود وي تیار. اوس لکه دغه ما پیدا کړی دی. داسې ترې راوړم. اوس یې په دور برابر کړم. اوس خو دا هغه د شفټ سره بیا داسې اوږد کړم ورته نه عکس څومره منظم یې ورته دغومره ښه کېږي. او بل چې دغه ما دا سکرین شاټ راوړی دی دغه یو دا لږ بې کیفیته دی. که با کیفیته شی په داسې لا به ډېر خوندور په انټرنټ کې شته. نو مثلا چې شی بلډ خو وینې ته یایي که نه او ډرافینګ بلډ وایي ورته ولیکه دغسې یو شی درته راوړي. دغسې راغی. نور به دا رسټرایز کړي. رسټرایز یې ولیکو. اوس دغه یو شیپ ده په دې اوس په لایر باندې نه په شیپ باندې واوړي. صحیح ده. رسټرایز یې کړي. اوس دغه په یو شیپ په لایر باندې واوښته. نو اوس بیا کولی شم دغه سپینه ساحه ترې ډیلیټ کړم. لکه سپینه ساحه ضرور ده. زه به دا په میجیک باندې کړم. میجیک باندې خو سپینه ساحه ټوله سلیکټ شوه. پرون سیم هغه سیمیلر هم وویل ګورئ دلته په چپه کلیک کې هم سیمیلر دا معنی چې سپینه هر چیرې شته ورسره ټوله ورسره ورته شته هغه ټوله لرئ تر ډیلیټه پورې کیسه راورسېدله. صحیح ده. اوس په دا برسېره پرې پاتې اوس خو لکه وینې دغه یې نه ده. اوس په راسې کنټرول به ونیسئ په ده باندې به بیا کلیک وکړئ. دا چې سلیکټ سمه ده. کنټرول شفټ آی شارټکټ به وي سرچپه سلیکشن سرچپه سو. نور به دا پټ کړي اتیا دغه د موږ نه ده پکار. خالي دغه سلیکشن به پکار رابسئ. په دا ماسک باندې به ودرېږئ. په ماسک کې به دلته بروس ورته راوښئ. کرامه لږ دې سر پورته کړه. اوس په بروس باندې دغه ځای برکټ خلاص باندې لږ ورته لوی کړه. دا چې په ماسک کې د تیار صحیح دا به ختم سي. منې چې کې پاته که نه. اوس په دا کنټرول ډي کې عکس خو دغسې د وینې غوندې جوړ سو. اوس خالي بیکګراونډ پاته ده. بیکګراونډ کولی شئ دلته په دغو کلرونو کې ورته ورکړي. مثلا سولډ یو کلر ورکوئ. ګریډینټ رنګونه ورته ورکوئ. زه په ده باندې کلیک وکړم داسې یو رنګ به انتخاب کړم چې له ده سره ښه ورته غوندې راسي. مثلا په دې کې به دغسې خاوره انتخاب کړم او په دې کې به سپین ته ورته دا به راجل کړم منځ باندې په دې شکل. اوس وګوره دا به تېرته لاندې کړم په دې شکل باندې راغی. اوس خالي یو شی پاته دی. بل لایر به واخلې تس یو برس باندې به بیا دلته یو لکه څاڅکي مخکې لوېدلي په دغسې شکل باندې دلته به برس هم ورته تغییر کړم. دغه برس بیخي صحیح دی. نور که تاسې بل برس ورته اخیست نري برسونه نه دي هغه بیا ښه خوندور ریل غوندې راځي. هغه رنګ به لکه دلته پرېوځي ورته یا لکه څاڅکي سره بس دغه شکل باندې جوړېږي کیسه یې ختمه شوه.